بسم الله الرحمن الرحیم. ما در قسمت درس گذشته خواندیم که درباره خود اناتومی گوش و گفتیم که خود گوش ما از سه قسمت ساخته شده است که قسمت بیرونی ما می باشه که این قسمت بیرونی ماست که این به نام خود بینای اوریکال یاد میکنه و این قسمت که است این به نام خود اکسترنال اریتوری چی میکنه کانال یاد میکنیم که بین خود گوش خارجی ما که تا به این قسمت برتن نصب کرده این طرف گوش خارجی ماست و تا این قسمت گوش وسطی ماست و بعد از گوش این طرف کس گوش داخلی ما می باشه که گوش وسطی و خارجی ما که است توسط خود این پرده تیمپانیک ممبران که است یا درام که میگیم متوسط از خارجی چی میکنه جدا میکنه و در قسمت در خود پالی گوش پرده گوش تیمپانیک ما که است اینجا خود گفتیم که سه قسمت می باشد که خود عضلات ما موجود می باشد و یکی خود هم استخوان هاست که اینجا سه استخوان است که یکی مالیوس است که بین خود تیمپانیک ما در این قسمت وصل است، دیگر که از خود همی استخوان اینکیوس است و استاپر می باشه و این قسمت که شما میبینید که به خود حلق ما پایین میاد این قسمت را به نام استنشن تیوب چی میکردیم یاد میکردیم. بعد از او که بود خود گوش داخلی ما بود که گوش داخلی ما که شامل خود کانکا یا که به شکل حلزونی میگفتیم این قسمت که میبینید این را یاد میکردیم و این قسمت که میبینید این به نام ویستیبول یاد میکردیم و بعد از او که این ساختمان که میبینید این به نام سیمی سیرکولار کانال چی میکردیم یاد میکردیم. و خود همین گوش ما که است یکی از حواس مخصوصی ما می باشد که وظیفه شنیدن و حفظ و تعادل توازن بدن ما می باشد. ما گفتیم خود همین گوش یعنی که ما که صدایی که میشنویم بین خود 20 تا 20 هزار هرتز می باشد و یا فهمیدین که از سه قسمت ساخته شده بود که قسمت خارجی ما شامل چیز بینه اوریکال یا اکسترنال اروتوری کانال و خود تیمپانیک ممبران و گوش متوسط ما که شامل خود موسیقی سوغانی مالیوس استیپر و انکاس ما می باشد و عضلات ما می باشد و استنشال تیوب که به حلق ما تا میشه می باشد و قسمت داخلی ما کانکا ویستیبول سیمی سیرکولار کانال ما چی است می باشد. اینجا گفتیم شما که اول چیزی که میکنین به خاطر شنیدن چی است اول شما یک صدا را که میشنوین توسط خود همین پرده گوش چی میشه و یعنی میگیرین این صدا که از خود بینای شما میاد داخل کجا در خود همین اکسترنال اروتوری کانال ما میاد باز به خود در این قسمت تیمپانیک ممبرین ما می باشد که از این با کجا میاد به خود همین استخوان های مالیوس انکیوس استیپر که از اینجا به اینجا رقمی بیسی استخوان بعد از این قسمت ما میاد که خود کانکای ماست و از کانکای ما کس به ویستیبول و ویستیبول ما کس به خود سیمی سیرکولار کانال ما میاد و بعد از اونجا خود حساب شنوایی ما می باشد که یعنی امی حساب شنوایی که ما کس رو به مغز انتقال میکند و با دیگر عمل کرده و صدا را کس به منظور درک و تفسیر و مغز ما چی میکند میفرستد. ان شاء الله که بسیار جان هدف گرفته باشین یعنی شما وقتی که صدایی که بین 20 تا 20 هزار هرتز باشه او قابل شنیدن با ماست یعنی پایینتر از 20 و بلندتر از 20 هزار کس یعنی به ما قابل شنیدن نیست. وقتی که صدا در بین خود 20 تا 20 هزار باشه یعنی شما که صدا را شنیدین از خود بینه اوریکال داخل کجا میشه گفتین اینجا میای با کجا اکسترنال اودیتوری کانال از اونجا با کجا این قسمت میبینین خود تیمپانیک ممبران است از تیمپانیک ممبران با کجا میای به این استخوان ما که به نام خود استخوان مالیوس یاد میشه بعد از اون این قسمت که خود استخوان انکیوس از بعد از او به استخوان خود استپس و بعد از او به کجا میاد یک قسمت از این قسمت که شما میبینید این قسمت به اوستاشن تیوب میبینید این قسمت که به خود بلوم ما میاد از این قسمت هوا به خاطر حفظ تعادل و توازن ما یعنی به قسمت بالا میاد و از این قسمت که از خود امی استخوان استپر ما به کجا میاد به خود کانکای که شکل حلزونی داره از این به کجا در این قسمت ویستیبول و بالاخره به سیمی سیرکولار کانال و در این قسمت رنگ زرد که میبینید این که از خود همه عصب شنوایی ما می باشد که از طریق به خود مغز ما چی میکند انتقال میکند و قابل درک به ما می باشد. خب انشالله که بسیار جان سوالی که داشتین حل شده باشه اگر نشده میشه که بپرسین براتون بیشتر توضیح بدم. نسیم عزیز انشالله که صدای ما را دارن و اسکرین هم دارین. بله استاد محترم داریم. درست است. خب امروز موضوع درسی ما که درباره خود بینی ما می باشد درباره خود بینی ما چطور ما یک بوی حس میکنیم با کدام قسمت و کدام عضلات در خود بینی ما قرار دارد. این امروز ان شاء الله که میخوانیم ما میفهمیم که در این حواس مخصوصه داشتیم که شامل خود بینایی ما در خود یعنی 5 حواس مخصوصه داشتیم که بینایی، لامسه، بویایی، چشایی، شنوایی می باشد که ما در قسمت خود بینایی را خواندیم درباره چشم بود و در خود نقصه که از حسای ما از دست بدیم سبب معلولیت ما میشه. اگه چشم ما یعنی چشمای ما زیر خود از دست بدیم ما نمیتونیم که ببینیم و یک معلولیت ما و در زندگی به ما مشکلات زیادی را پیش میاد. و امروز که درباره شنوایی میخوانیم و همینطور شنوایی را دیروز خواندیم و امروز درباره خود بویایی میخوانیم که چطور ما حس بویایی را داریم. گران
زده کوونکو موږ خپل د مخصوصه حواس ولوستل چې 15 دانې ولې خپل لامسه ده، بینایي ده، شنوایي ده، یعنې اورېدل چې کوي، چشایي سي یعنې مزه باندې پوهېږي او بویایي ده چې تاسو دلته په خپله بینایي کې موږ ولوسته، شنوایي هم موږ ولوسته، نن څه ده بویایي په اړه کې څه لولو. نو په دې قسمت کې موږ ګورو چې خپله زموږ پزه تاسو پوهېږئ د انسان پزه ده په پیچیده ساختار څخه جوړ شوې ده چې له هډوکو غضروفو څخه څه ده جوړه ده او د خپله زموږ د پزې وظیفه څه ده، خپله زموږ د پزې وظیفه څه ده، همدغه تنفس کول دي. خپله هوا چې موږ کله د پزې له طریقه اخلو نو زموږ پزه کې څه کېږي، د هوا څه کېږي، تصفیه کېږي، نو او پاکېږي، ګرم کېږي. نو پزې له طریقه موږ څه کوو، تنفس کوو، یعنې هوا کشوو او دا هوا له پزې له طریقه څه کله دننه کېږي نو یعنې بالاخره چېرته ځي، سږو ته او سږو نه دوباره څه کوي، راوځي. نو موږ دلته وایو چې خپله زموږ همدا بویایي حس څو برخه لري او کم قسمتونه لري. محصلین عزیز، ما درباره خود بینی گفتیم که بینی انسان که ساختار پیچیده دارد که شامل بخش‌های از استخوان و غضروف می‌شود. یعنی بینی ما که ساختار یا ساختمان یا که است از قسمت خود استخوان‌ها و غضروف ساخته شده است و وظیفه بینی ما که است شامل چی میشه؟ یعنی از طریق بینی ما چه می‌کنیم؟ تنفس می‌کنیم و دهنه بینی ما که از خود محرک‌ها و محرک‌ها موجود میباشه که هوا را چی می‌کند؟ تصفیه می‌کند و گرم می‌کند و از این طریق بینی ما می‌کنیم که یعنی حس بویایی چی، یعنی با اوتی همه بینی ما میباشه که از طریق خود همه بینی ما می‌کنیم که حس بویایی را چی کنیم، یعنی هوا حس کنیم و می‌فهمیم که بینی ما که از دو قسمت ساخته شده است، یکی از اکسترنال و یکی اینترنال. یعنی یکی بخش خارجی بینی ما میباشد که به نام اکسترنال مجاز می‌کنیم و یکی شامل همین سرفیس سطحش میباشد که قسمت رود. اگه شما این قسمت مثلا یک بینی فکر کنین و این قسمت چشم انسان است، این ابروش، پس این قسمت بینی ما که است، این قسمت که این به نام چی یاد میکنیم، به نام خود رود چی میکنیم، یاد میکنیم. و قسمت خود بریج ما که است، این قسمت که در بین دو چشم قسمت که کمک چوکویی دارد، این قسمت به نام چی یاد میکنیم، بریج. کمیجا دو استوانی نزلبون ما چی است، موقعیت دارد. و در این قسمت که شما میبینید محصلین عزیز که به نام خود دروزم هم یاد میکنیم، یعنی دروزم ما کدام قسمت میباشد، در این قسمت ماکیاس، این قسمت به نام چی یاد میکنیم، روزم چی میکنیم، یاد میکنیم. و قسمت تپ ماکیاس، یعنی نوک بینی را چی میگیم، تپ ما میگیم. و قسمت خود اعلا، یعنی دو طرف بینی ماکیاس، قسمت گوشتش که امیر به نام اعلا یا وین چی میکنیم، یاد میکنیم. و در قسمتی که خود ناس روس ما که میباشد، این سوراخ‌های بینی ما که در این قسمت است، امیر چی میکنیم، به نام ناستاش روس یاد میکنیم. و خود امیر قسمت خارجی ما که بود، یک سطحش بود، سرفیسش یکیش اسکلت استخوان. در این قسمت که شما دیدین مثلا عزیز گفتیم که این قسمت به نام خود رود چی میکنیم، یاد میکنیم. و کدام قسمت ما بود، این قسمت امین چی است، در این قسمت ما خود امی چی موقعیت دارد، نزلبون ما هم در این قسمت چی است، موقعیت دارد. و حال هم در باره خود مثلا خب قسمت می قسمت بینی را دو بخش چی کردیم، تقسیم کردیم، یکی خارجی و یکی هم داخلی. که قسمت خارجیش سرفیس و اسکلت گفتیم و که خود سرفیس شامل چی میشد، خود قسمت رود، بریج، درسم، تیپ و خود همین سراخ‌های بینی و علا یا دو طرفی شامل میشه. و قسمت اسکلتش که شامل استخوان‌هاش میباشه، خود سپتال کارتلج میباشه و علا کارتلج میشه. و قسمت داخلیش که شامل خود نظر کانکا که در این قسمت بالا می باشد و خود میالوس که در تصویر براتون باز توضیح میتم، نشان میتم، بهتر درک میکنین. یعنی حس کانکو منگو ویلی پزه او پزه پوشوی چه سشایده چه تماقیت لري د خپل اناتومي څه ده. موږ ویلي ګرانې زده کوونکو چې زموږ خپله پزه د دوو بخشو څخه څه شوې ده، جوړه شوې ده، چې یو قسمه څه ده خپله اکسټرنل یا خارجي برخه ده، بل څه ده خپله انټرنل یعنې دننه برخه ده، خپله د نزل کویټي زموږ اوسېږي، چې خارجي برخه کې څه شامل څه ده، خپله سطحه ده، لکه رود تاسو کته چې دا دوه سترګې شوې نو دا زموږ د دوو پزو په منځ ده، نو دا قسمت ته موږ څه وایو، رود وایو. بیا خپله هم بل قسمت څه ده، بریج، یعنې د پزې پل
چې د دوه سترګو منځ کې دغلته کومه چوخوري موجوده ده پزې خپل پزې کې اندوس چې لاس وایي دې قسمت ته موږ څه شی وایو بریج وایو او د بل قسمت څه ده ډورسم څه ده دغه مسیر دغه ته موږ چې وایي خپل ډورسم وایي ټپ څه ده هندغه د پزې نوکي ته ویل کېږي اله دغه دوه طرف د پزې ته هغه ته چې وایي اله وایو او خپل ناس ډور څه ده زموږ د پزې سوري کې اوسېږي او اوس راځو د خپل ایکسترنل برخه چې د دوه دي یو سرفیس سطح ده یو اسکلیټ یا اسکلیټ چې ده چې سرفیس کې پوه شو چې روټ ده بریج ده خپل ډورسم ده ټپ ده او ناسپوس ده او علاوه یا وین ده نو اسکلیټ کې چې راځي نزل بون دغه حصے کې چې د پازه چوکورین ده دلته زموږ نزل بون چې ده موقعیت لري او بل برخه څه زموږ سبته کارتلج چې دوه پازه په دوه طرفو راستو چې په سکه تقسیم وي او علاوه سیږي او د انټرنل یا نزل کوي چې قسمت کې چې دا خپل زمونږ نزل کانکا ده او میټ یوسس ده یعنی د خپل میټ یوسس ده د یو مجرا ده چې د خپل هنده د شاخکونو په منځ کې چې کوم دی ور جنوبي په پازه کې ده درې دانې د سوپیر انفیریور میډلز ده همغه ته وایو چې په تصویر کې تاسو بیا خایمه او خپل هنده اسکلیټ خارجي مو پوه شو چې یو څه د خپل هم زمونږ له هډوکو غضروف څخه جوړ شوی و خب محصولین عزیز در این قسمت تصویر میبینید این قسمت که ما گفتیم براتون این قسمت به نام چی یاد میکنیم این قسمت به نام روت یاد میکنیم این قسمت چوکوری بینی ماکیاژ در این قسمت به نام چی یاد میکنیم بریج یعنی همین اسکلیت خارجی ماکیاژ از در این بالای خود این قسمت که از خود همین پل بینی ماست که همین قسمت به نام چی یاد میکردیم بریج یاد میکردیم و دورسوم ما که است این قسمت میباشد این قسمت ما چی است به نام دورسوم چی میشه یاد میشه و این قسمت ما که است همین نوک بینی ما که است که یکی از این به نام تپ یا نوک بینی چی میکنیم یاد میکنیم و این قسمت که میبینیم سوراخ های بینی این به نام ناسوس چی میکردیم یاد میکردیم و این قسمت که میبینیم این به نام علا یا ویناف چی میکنیم یاد میکنیم و این قسمتی که بینی ما که این قسمت این به نام کورملز چی میکردیم یاد میکردیم این قسمت هایی که شما یعنی از بیرون بینی رو میبینید این قسم میباشد که شما فهمیدید امی اسکلت خارجی که است از خود استخوان ها و خازوف ساخته شده است که امی استخوان های بینی است که در این قسمت در خود قسمت بریج ما در قسمت نزل بون می باشد که بالای پل بینی است و غضروف های جانبی و تیغه نوک بینی که شکل دهنده نوک بینی و نرمیان می باشد پوستش که است و نشتش که است نرم و روی این اسکلت ها را چی میکنه می پوشاند ګرانې محصلینو تاسو دلته ګورئ چې زموږ یو پزه ده او له بیرون څخه تاسو ګورئ نو دا قسمت چې دا دې ته موږ څه وایو روټ وایو چې د دې انسان دا قسمت کې راځي او دا قسمت چې د پاتې چوکوري چې دلته وګورئ د پاتې چوکوري دغه حصه راځي د پاتې چوکوري ته موږ څه وایو بریج وایو چې همدغلته د خپله د دې څه ده د پاتې هډوکي هندسي نظر بون ورته هم وایو ګورئ دلته تاسو ته هم ښودلی دلته چې دي سر چې له بیرون طرف ته تاسو ګورئ دې ته نظر بریج ورته وایو او د سرفیس د سطحه ده د دې لاندې چې ګورئ د پوشان چې لري کې نو د دې لاندې چې ګورئ هډوکی ده که تاسو خپله د دوو سترګو په منځ کې حصه څنګه دغه حصه خپله همدغسې په لاس هم تماس کوئ یو چوکوري لري او هډوکی سخت شی احساس کوئ دغه حصه چې تاسو ګورئ دغه حصې ته موږ څه شی وایو ډورسوم ورته وایو نو دا کوم حصه ده زموږ ډورسوم حصه ده او دغه حصه چې تاسو ګورئ دغه ته موږ څه شی وایو خپله وین یا اله د بیني ورته وایو یا د پزې ورته وایو او دا د نوک د پزې ته څه شی وایو ټپ ورته وایو ټپ اف د نوز په نامه څه کوو یادو او د ناسپوس څه ده دا چې ګورئ هغه د پزې سروکي ته موږ څه شی وایو ناسپوس په نامه څه کوو را یادوي او دا قسمت چې د پزې ده نوک بیني نه چې لاندې د بل صحیح سر څه زموږ هغه کېږي دې ته موږ څه شی وایو دې ته موږ خپله کولمل په نامه څه کوو را یادوي نو خب دیگه محصولین عزیز قسمت خارجیش رو فهمیدین بهتر حالا که از به خود قسمت داخلیش میریم که در قسمت و در قسمت خارجیش خب که فهمیدین قسمت داخلی را گفتیم خود نزل کانکاس و میلولوس است که میفهمید که یوس ما که است مجرا یا فضاها بین شاخه‌ها و دیوارهای جانبی بینی ما میباشد که سیگانه میباشد و در قسمت خود داخلی بینی ما که است شما میبینید
از این طریق که شما هوا گرفتیم داخل میشه. این تو یک مسیر اگر یادتان باشه در قسمت بلعوم ما خوانده بودیم که بلعوم خودش از سه قسمت ساخته باشه: نازوفرنکس، اوروفرنکس، لارینکس و فارنکس بود که از طریق نازوفرنکس به نه یا شدن ما با گلوین ما چی میشد؟ متصل میشد. یعنی همین تیره بینی ما که از نسل سپتای ما که این قسمت شما میبینین که این قسمت ما چی است؟ نزل سپتا سبتال کارتلژ ما می باشد که قسمت ما که است از بینی ما که است به دو حفره راست و چپ چی میشه؟ تقسیم میکند. این سبتال که است داخل بینی است، این طرف راست و این طرف چپ ما چی میشه؟ تقسیم میشه. و همچنان که از نوع مخاط است و شامل اپیتلیوم تنفسی و مژگدار است، یعنی سلیت است که برای تصفیه هوا و غده مخاطی که همی تولید موکوس که است برای مرطوب کردن هوا است. یعنی می شما که هوا رو میگیرین، یعنی این قسمت خارجی رو فهمیدین. وقتی که از بینی شما هوا رو میگیرین داخل بینیتان میشود و این قسمت که شما میبینین این خود اینجا سبتایم است که بینی ما به طرف راست و چپ شده تقسیم کرده. و در این قسمت ما که گفتیم که خودی می در اپیتلیوم تنفسی که ما که خود سلیه هست که برای تصفیه هوا است و غده مخاطی است، به خاطر تولید مخاط که تا که هوایی که ما گرفتیم چی شود؟ مرطوب شود و وقتی که مرطوب شد تصفیه شد و از طریق نزو فرنس به کجا؟ ترخیه است. ترخیه به کجا؟ ششای ما چی میکنه؟ انتقال میکند. پس امی ساختارهای یعنی که تنفس چطور میگیریم و به ششای ما میرود فهمیدین. میگن از کن که تاسو خپل د انټرنل نوز یا د بعضی داخلي حصې کې پوه شوي چې موږ ویلې خپله د په هغه کې چې د خپله نزل کانکا ده او خپله امید یوسس ده، یعنی دا دوه ساختمانه دلته څه دي موقعیت لري زموږ په نزل کویټي کې. نو په نزل کویټي کې موږ ویلې چې زموږ پزه کله ستاسو هوا له پزه له طریقو نه اخلي، نو دلته څه شی کېږي؟ همدغه اول خو پوهېږي چې دلته زموږ په پزه کې سپټا ده، هغه سپټا زموږ څه کوي؟ پزه راسته او چپه طرف ته تقسیموي. نو کله چې زموږ پزه راسته او چپه طرف ته تقسیم شوه، نو په دې کې څه ده؟ تاسو ګورئ مخاط ده، موکوس ده چې د اپیتلیوم تنفسي څه ده که نه، دې قسمت کې خپله سلیه یا همه موشکونه موجود دي چې همدا هوا تاسو کله له بیرون څخه اخلئ، دا هوا تاسو څه کوي؟ دا هوا مونږ ته اخلي، تصفیه کوي، پاکوي او خپله د مخاطي غدې په ذریعه څه ده؟ موکوس په ذریعه موکوس تولیدوي او د هغې هوا چې موږ هغه څه ده هغه مرطوب کوي او ګرموي. نو هغه هوا بیا څه کېږي؟ خپله د نازوفرین له طریقه څه ده زموږ تراخیه یا شازن یا نای ته څه کېږي؟ انتقالېږي او له هغه له طریقه له بالاخره سږو ته ځي زموږ. نو دا هغه مسیر و چې هوا څه کېږي؟ انتقالېږي. نو دلته تاسو چې په تصویر کې ګورئ دا زموږ څه ده؟ سبټل کارتلیج ته چې دا شین رنګ کې تاسو ګورئ او دغه قسمت چې تاسو ګورئ دا زموږ څه شی ده؟ نزل بون زموږ ده او خپله همدغلته چې تاسو ګورئ نو داسې ده، یعنې د ماشي طرف نه هغه ساحله چې تاسو کوئ ګورئ. نو موږ دلته خپله بل حصه ولوسته د خپله ویلې چې داخلي حصو کې څه شی بل موقعیت دي، یو کانکا ده او بل هم یا لوس ده. نو په دې حصې کې چې تاسو ګورئ خپله دا زموږ کانکا څه ده د یعنې 3 دانې دي چې سوپیریر یعنې بره وربیچ ورته میډل میاني یا منځنی او انفیریر لاندینی ده چې دا قسمتونه څه دي دا هوا څه ورته دننه کېږي فلټر کوي، ګرم کوي او دې ته څه ده موږ خپله وانا نزل ساینس وایو چې پوهېږو چې کانکاو چې درې شول، یو د څو کانکای شول؟ 3 کانکای شول. یو دا قسمت چې شین رنګ کې ګورئ دې ته موږ څه وایو؟ سوپیریر نزل کانکای وایو. بل څه ده دا سپین قسمت کې چې ګورئ دې ته موږ څه وایو؟ میډل نزل کانکای په نامه یادو. او بل چې دا نسواري رنګ کې چې ګورئ دې ته موږ خپله انفیریر نزل کانکای په نامه څه کوو؟ یادو. نو څو کانکای شول؟ 3: سوپیریر، میډل، انفیریر نزل کانکای. محسن عزیز در قسمت ساختار داخلی بینی ما گفتیم که نزل کانکای و خود یوسف می باشد که اینجا خود همه کانکای ما که از 3 دانه می باشد که در هر طرف موقعیت دارد که شامل سوپیریر، میدل، انفیریر ما می باشد که سوپیریر اولوی را میگیم، میدل وسطی، انفیریر پایینی را میگیم که هوا ورود میشه و فلتر و گرم و مرطوب میشه در قسمت. و این شامل 3 تاست که شما در اینجا در تصویر هم میبینید که قسمت سوپیریر کانکای ما که اینجا شما به رنگ سبز میبینید و خود میدل کانکای ما که است اینجا به رنگ سفید براتون معلوم میشه و انفیریر کانکای ما که است اینجا به رنگ نسواری به شما چی کده معلوم کده. یعنی شما که وقت هوا میگیرین از کدام قسمت هوا میگیرین؟
از خود بینی ما که هوا گرفتیم داخل شد. اینجا فهمیدیم که چی بود، خود مشک ها بود و موکوز بود که هوا را تصفیه کرد، مرطوب کرد، گرم کرد. مطلق از خود امیکانکا چی میکند، عبور میکند، یعنی با کجا میاد این قسمت که این قسمت ما بچه یاد میکنیم به نام نزوفرینکس. از نزوفرینکس ما این قسمت یک مقدار هوا که در قسمت گوش هم خواندیم که استیوش چین تیوب ما که است به خود یک تیوب بود که به خود گوشای ما هم رفته بود که دیروز خواندیم انشالله که در یادتان است. و بعد از نزوفارینکس به کجا میره؟ به شزن و بالاخره به کجا؟ به قسمت ششای ما می رود. در این قسمت که شما میبینین خود فیلتر ریژن ما می باشد و همچنان در قسمتی که یعنی عصبی بویایی ما هم در این قسمت چی است موقعیت دارد. ګرانې زده کوونکو تاسو دلته وکتل چې کله موږ هوا واخیسته او په فضله طریقه مو دننه کړه، دلته نو خپل همغه موشکونه ول او موکوس و چې تبدیل شوی و هوا یې تصفیه کړه، ګرمه یې کړله، د خپله د کانکري نه راتېره کړه، د حصې تر هغې چې د نزوفرینکس په نامه موږ یادوو. بیا دغې حصې کې چې ګورئ موږ په پرون تېرنی درس کې د غوږ په درس کې وویلې د خپله سټین ټیوب په طریقه چې غوږو ته لاره مسیر ورکړی و، زه د خپله middle part of the ear کې وو. نو دلته هغه اوپننګ ده په نزوفرینګ کې څنګه دغه حصې کې کې واضح کې بیا د نزوفرینګ انداسې روفرینګ و لارینګو فرینګ او بالاخره نشزن ته و انداسه سوګو ته څه کوي انتقالوي. خب محصلین عزیز، حالی میایم به خود همین قسمت پر نزل ساینس یا ساینس های ما میایم که شما در خوانده بودیم که ما چند تا ساینس داریم، 4 تا ساینس داریم که همین ساینس هایی که در کجا موقعیت دارد در به نام همان قسمت استخوان ها چی است یاد می شود که اینجا چند تا ساینس ما می باشد، 4 تا ساینس می باشد. این قسمت ساینس ما را که می بینید این به نام چی یاد میکنیم؟ فرونتال ساینس، چرا که در استخوان فرونتال ما چی است موقعیت دارد. و خود قسمت بعدی ما که به نام خود ایتموید ساینس که اینجا فعلا واضح معلوم نمیشه، تصویر بعدی براتون نشان میدم. و خود قسمت بعدی ما که است خود مگزیلری ساینس که در استخوان مگزیل است، ایتموید ساینس که در استخوان ایتموید ماست. و این قسمت که شما میبینید اسفینوید ساینس که در این قسمت در استخوان اسفینوید ما چی است موقعیت دارد. ګران زده کوونکو موږ ویلې چې خپله زموږ دلته څلور ساینسه دي، څلور ساینسه دي، یعنې پارانازل ساینسونه دي چې هر څلور ساینسه دي. نو دا څلور ساینسه هر چېرته موقعیت لري د همغسې هډوکي په نامه څه کېږي یادېږي چې دې تصویر کې فقط 2 ساینسه زه تاسو ته ښیم، بیا بل تصویر کې څلور واړه ښیم چې دغه خپله زموږ فرونټال ساینس ده چې زموږ فرونټال په هډوکي کې موقعیت لري، او سفینوید ساینس زموږ د سفینوید په هډوکي کې موقعیت لري، او ایتموید ساینس زموږ څه ده د ایتموید په هډوکي کې ده، او مګزیلري ساینس زموږ څه ده د مګزیلري ساینس کې څه لري موقعیت لري. نو ګرانې زده کوونکو د خپله بعضې باندې پوه شو چې 2 قسمت او اکسټرنل او انټرنل. نو د خارجي او داخلي کې خپله کانکای و چې پوه شوئ چې موږ خپله د کانکای قسمت کې مو ویلي 3 دانې دي، او خپله د میټیوس سیستم ویلي چې هغه مجراګانې یا دي چې خپله د موږ همدغه هغه خالیګانې یا فضا چې د شاخونو او د جانبي دیوالونو د پازې کې څه دي موقعیت لري، او 3 دانې دي چې کوم دي موږ ویلي خپله سوپیر میاتوس ده، میډل میاتوس ده او انفیریر میاتوس ده چې دغه قسمتونه ګورئ دا هم راسته طرف ته دي هم زموږ ته چپه طرف ته دي، او دا قسمت زموږ څه یادو دې قسمت زموږ سوپیریر ساید کانکای وایو، او دې قسمت ته خپله مو میډل کانکای وایو، او دې قسمت ته زموږ خپله انفیریر کانکای په نامه څه کوو یادوي. محصلین عزیز، در قسمت بینی گفتیم که 2 بخش داشتیم، یک خارجی و دیگر داخلی. که خارجی خوش شما فهمیدین و قسمت داخلی را فهمیدین که در نزل کانکای است و خود میتیوسیس می باشد که شما میفهمید که میتیوسیس چیز گفتیم مجرا یا فضای بین شاخک‌ها و دیوارهای جانبی بینی ما می باشد که 3 دانه است. این قسمت شما میبینید این قسمت ما چی است؟ این سوپیر میاتوسیس، این قسمت ما کی است؟ میدل میاتوسیس، و این قسمت ما کی است؟ این انفیریر میاتوسیس. و این قسمت رنگ آبی که میبینید این سوپیر کانکای است، یکی از میدل کانکای است و این هم که انفیریر کانکای است. یعنی خود همین کانکای و میاتوس ما 3 می باشد که سوپیریر، میدل، انفیریر ما می باشد. و در قسمت ساینس ها که به شما گفتیم چند تا ساینس است؟ 4 تا. گفتیم که ساینس ها جایی که موقعیت دارد به نام یعنی همون جایی که است به نام همون قسمت یاد میشه. میبینید اینجا استخوان چی ماست؟ فرونتال ماست. پس این ساینسی که اینجا موقعیت داره به رنگ گلابی میبینید این به نام خود فرونتال ساینس چی میکنیم؟ یاد میکنیم. این قسمت که است چی است؟ استخوان مگزیلری ماست که به نام چی یاد میکنیم؟ مگزیلری ساینس یاد میکنیم.
و این قسمت که شما میبینید مثلا اینجا ما که از استخوان هیچ محیط ماست و یه به نام هیچ محیط سینس یاد میکنیم. این قسمت ما که از استخوان اسفینویت هست به نام اسفینویت سینس چی میکنیم یاد میکنیم. ما گفتیم که از بینی گرفتیم یک قسمت ها را فهمیدین که و بالاخره که قسمت های کانکای ما خود ساینس ما و یعنی در کردن که کدام قسمت ما سپیر مدرن فیلم کانکای ما می باشد. یک قسمت ها فهمیدیم که برنگ سبز که میبینیم نزو فارینگ بعد از این قسمت ها اورو فارینگ ولاره انگو فارینگ چی کردیم یاد کردیم. برنی زکان کومش دلتا ویلیم ساینسونه دلته چې ګورئ دا زموږ کوم هډوکی ده فرونټل هډوکی ده دا زموږ مګزیلر هډوکی ده. نو هغه فرونټل هډوکی چې ده د فرونټل ساینس په نام یادېږي. د اټموید هډوکی چې ده د اټموید ساینس په نام یادېږي او د مګزیلر هډوکی چې ده د مګزیلر ساینس په نام یادېږي او د سفینوید په هډوکی کې چې ده د سفینوید ساینس په نامه موږ څه کوو رایادوي. نو دا زموږ څلور ساینس دي. خب محسن عزیز در قسمت خود امی وظایف بینی که خود بینی ما کدام وظایف دارد شما میفهمین که شما که وقتی هوا تنفس میکنین توسط بینی تنفس میکنین وارد می تنفس هم که از بینی که است یعنی همین هوا که به بینی یعنی میرد ای ورود هوا که از بینی ما چی میشه تصفیه میشه گرم میشه از خود کانکای میاد توسو نازو فارینگ و ورو فارینگ لارینگ و فارینگ و شازن کلگی ترکیب میشه و بالاخره به ششها و اونجا که از تبادل اکسیژن صورت میگیره و دوباره از بینی ما چی میشه خارج میشه و وقتی که هوا وارد بینی شد و در همه توسط مجرها و مکس های ما که فیلتر شد غبار و میکروب ها یعنی که جذب شد و همه هوا با گلی ما که یعنی به هدایت شد یعنی بینی یعنی که رفت همه تا بریت میشه میرسه. در قسمت بالای بینی ما که است اینجا حس بویایی ماست یعنی الفت دوری نفی ما موجود است. در بخش بالای بینی ما در قسمت در تصویر نامده در قسمت بالای ما در قسمت بالایی ما که خط نمیفهم چرا ما کار نمیکنه. بالای ما که است همین الفت دوری نفی ما میباشد که در خود بخش بالایی این قسمت که براتون گفتیم این قسمت ما که در قسمت بالایی بینی ما که است خود همین اپیتلم بویایی ما است که اینجا که است خود همین گرنده های بویایی ما که است همین بوهای مختلف چی میکند شناسایی میکند و به مغز چی میکند انتقال میدهد و از دیده که است وظیفه بینی ما یک خوب میگیم که خود همین تصفیه هوا و حس بویایی است و قسمت سوم وظایف بینی ما که حفاظت از بدن است یعنی همین بینی ما که است با موکس و مژه ها که است نقش یک فیلتر اولیه در برابر میکروب ها و گرد و غبار دارد یعنی توسط عطسه و سرفه و کشش دفاعی برای دفع خود همین محرک ها هستند. یعنی وقتی که شما یک چیزی یعنی اگر دیر شود توسط عطسه ما از او عکس العمل نشان میدیم و از بدن خارج میکنیم و در قسمت تنظیم صدا هم رول داره یعنی بینی و میسانس های ما که است مانند یک کاسه رزونانس که است عمل میکنند که به تولید صدای ما چی میکند کمک میکند. پس وظایف بینی ما شامل چی شد خود تنفس و تهویه هوا است که هوا را چی میکند تصفیه و گرم و پاک میکند و در قسمت وظیفه دومش که است حس بویایی مهم باشد و در قسمت سوم وظیفهش که است یعنی وظیفه سومش حفاظت از بدن است و وظیفه بعدی که است خود همین تنظیم صدای ما میباشد. ګرانې زده کوونکو موږ ویلي چې زموږ د پزې کوم دندې یا وظایف دي نو تاسو په دې پوه شئ چې زموږ پزه څه ده دلته څو دندې سرته رسوي. یو خپله همدغه موږ چې پزې نه هوا اخلو هغه هوا څه کوي پاکوي تصفیه کوي ګرمه کوي چې تر څو پاکه شي او زموږ سږو ته څه کوي لیږي د ګرد غبار و میکروبونه څه شي پاکه شي او هماسې رهنمایي کوي زموږ هغه د ستوني نه هماسې زموږ سږو ته. بل څه ده دلته بویایي یعنی حس بویایي کې زموږ پزه رول لري. نو دغه بل قسمت کې چې تاسو کتو الفاتوري نرف ده نو د موږ پزه بالای دلته یعنی د بویایي اپیتلمونه موجود دي چې همدغه بویونه مختلف بویونه څه کوي پیژني او مغز ته څه کوي ورلیږي. نو د پزې څه ده یعنی یو هوا تصفیه کوي پاکوي بله دنده څه ده بویایي حس ممکن موږ ته کومک کوي درېیمه دنده څه ده زموږ له بدن څخه محافظت کوي چې همدغه موکوس زموږ پزې ته کې ده او همدغه موژکونه چې دي چې تصفیه کوي او د غبار څخه ساتي او کله چې تېر شي د عطسه او سلفې په واکنش ذریعه څه کوي دغه محرکونه زموږ له بدن څخه دفع کوي او بله دنده چې ده خپله زموږ د حواس په تنظیم کې رول لوبوي. نو دا ساینسونه چې دي تاسو پوهېږئ د یو رزونانس عمل سرته رسوي. نو موږ پوه شو چې زموږ د پزې کومې دندې وي یو خو خپله همدغه بویایي و یو هم د
بدن څخه ساتنه وه، بل چې هم د اواز په تنظیم کې او بل هم د هوا په تصفیه کولو کې څه کوي، رول لوبوي. نو خب محصلین عزیز، عالم بهمه خود ساختار و عملکرد حجره های بویایی ما می باشد که شما میفهمید که خود حجرات بویایی ما که است یا olfactor receptor نرو ما که است، اینها که نیورون‌های خاصی هستند که در اپیتونیم بویایی در سقف حفره بینی ما چی است قرار دارد که هر نیورون بویایی ما که است دارای مویک بویایی یا olfactory hair cells است که به شکل سلول‌های بلند هستند که از سطح اپیتولیوم ما چی می‌کند، مخاط بیرون می‌کند. این قسمت می‌بینید، یعنی عصب بویایی ما می باشد که این پیاز بویایی ما می باشد که در همین قسمت گفتیم که امی که هر نورین بویایی ما که است درای خود olfactory hair cells ما می باشد که از سطح اپیتولیوم مخاطی چی میشه بیرون زده شده است و از یکی از با مکاس که غده بویایی ما که است مخاطی تولید می کند و همیشه تمیز نگه داشته می شود. یعنی وظیفه از که است این مویکا که است، یعنی با تماس با مولکول های شیمیایی میبوها و شروع تحرک عصبی ما می باشد. نو ګرانې زه کوم کو خپل عملکرد و ساختار د بویایی حجرو سره ویلي بویایی حجرې هم olfactory receptor نیورون سدي دلته د نیورون سدي ځان تخصصي دلته صدا خپل د بویایی پټلو د پازې په صف یعنی پازې حجرې په صف کې سدي قرار لري چې دا نیورون نسیدي یو رقم ویښتونه بویایی په نامه یادوي او olfactory hair cells په نامه دي چې دوی د یعنی چې سلیانګانو په شکل وي چې دغلته تاسو ته تصویر زوم کړی ده. نو دې کې څه کوي، دغه مویکونه چې دي د خپل شیمیایي مولکولونو سره په تماس کې او مختلف بویونه چې دي د عصبي تحریک په ذریعه څه کوي، پوهیږي. و مثلا زیاد بوده که از خود امی مسیر حسبی و خود امی پرتاج بوی ما می باشد، یعنی وقتی که امی مولکول های بویایی ما که از در مویک ها حل می شود، نیورون بویایی ما که از تحریک می شود و سیگنال های عصبی ایجاد شده که از طریق عصبی بویایی یا خود olfactory نرو یا کرانال نرو یا کمی olfactory نرو ما می باشد که به لوب جلوی مغز ما یا اوربیتو فرانتال کورتکس و قشر بویایی ما که از در لوب تمپورال و پری فرانتال ما منتقل میشن که مغز که است تعبیری بور انجام میدهد و ما آن را چی میکنیم، احساس میکنیم. یعنی ګرانې زده کوونکو مو شویلې خپل د عصبي مسیر د بو په برداشت کې کله چې دا د بویایي مالیکولونه چې خپل همدغه هر قسمت کې حلیږي نو دا بویایي نیورون تحریک کیږي. نو دلته څه ده، خپل عصبي سیګنالونه ایجادیږي او د عصبي یعنی بویایي عصب له طریقه چې olfactory nerve وایو چې زموږ د کرانال نرف اول ده چې موږ یو 12 کرانال نرف لرو چې 12 راسته طرف دي 12 چپنو ده اولین کرانال نرف زموږ چې ده خپل olfactory ده چې دا څه ده په مخکینی لوب کې زموږ د مغز یا اوربیتو فرانټال کورټکس کې څه ده او د بویایي په قشر کې د ټمپورال په لوب کې او پری فرانټال کې څه کېږي، منتقل کېږي. نو مغز څه کوي، همدغه بو څه ده تعبیر کوي او موږ هغه بوی څه کوو، را احساسوي. حفظ و واکنش بویایی ما می باشد که ما وقتی که بوها یعنی که از با حافظه بلند مدت ما ارتباط دارد که بعضی بوهای خاص ما که از می تواند که مخاطره های قدیمی ما را چی کند، به یاد ما بیارد. مثلا بوی شفاخانه کدام خاطره داشته باشین، بوی مادرتان، بوی کدام میوه، یعنی که از همون فرمایش که کدام خاطره کس داشته باشد فعال میشه و به یادشان میاد. و واکنش های انسان که به بوها معمولا یا مثبت یا منفی است. یعنی بعضی بوهایی که شما خوش دارین خوشایند است و از بو شما احساس لذت میکنید، مثلا بوهای حتی که بوی خوشایند است و بعضی بوها که است ناخوشایند است. یعنی بعضی کسان است که بوی سیره یا بوی پیاز خوشش نمیاد و او از او بوها اجتناب میکنه که بوده یعنی این بوها کس یعنی به دست ما یعنی واکنش انسان نشان میده که آیا بو را انتخاب کنه یا نکنه. الان زده کوونکو موږ ویلې چې خپله د عکس العمل د بوی او د حافظې سره څه ده. موږ ویلې بعضې بویونه دي چې موږ کله چې بوی کو هغه سره زموږ مخاطره وي هغه څه کېږي، تازه کېږي. نو موږ په دې پوه شو چې بعضې بویونو سره انسان خاطرات یا لکه څه د شفتالو بوی ده، د عطر بوی ده، د میوې بوی ده، بعض خاطره لري او سخت کوي او بعضې بویونه هغه نه یا ښه یا مثبت بڼه ونه اخلي یا منفي. لکه معنا دا لکه عطرونه دي، بعضې د عطر بوی چې ده عموما د ټولو نو د خوشحالي او د
هغه بوی نه خوند اخلي او بعضې بویونه چې د انسان بد راځي لکه د پیاز، هوږې نور بویونه چې انسان بد راځي نو هغه نه انسان څه کوي ځان څه کوي ساتي. خب مسیل عزیز، شما آیا فهمیدید که خود همه دبیرین ما کی است؟ همه محرک های چی است؟ بویایی ما می باشد که شما قبول میکنین یا چی میکنین؟ عبور شما احساس میکنین. یعنی اگر کلا بگوییم شما از طریق بینی بوی گرفتین یا هوا گرفتین شما یعنی که میفهمین که بینی ما کی است، یکی سیستم تنفسی ماست، وظیفه دیگهش کی است بویایی ما می باشد که در خود همین غذاهای بویایی ما کی است، تعداد آنها کی است به هزارها عدد میرسد. در قسمت سقف بینی هر جا فی بینی ما چی است قرار دارد که وظیفهش کی است. وظیفهشان میفهمین که حس بوهای مختلف ما می باشد که وقتی که شما همین هوا را تنفس میکنین داخل بینیتان میشود و تصفیه و گرم میشود و بخشش های ما چی میشود میرود. اما آخذه بویایی ما که است در خود اپیتلوم بینی ما چی است قرار دارد که هوا که است با آن کمتر مراجعه میکند. وقتی که بخوایم که بوی را خوب احساس کنیم و چی کنیم عمیق بعد هوا را چی میکنیم کش میکنیم تا که بوی را چی کنیم خوبتر و بهتر احساس کنیم. پس می حجرات آخذه های بویایی ما که است که امونیرون های ما می باشد و مویک های بویایی ما یا olfactory ای از ما که است مجهز گردیده می باشد که این مویک ها که است به شکل سیله های طویل ما چی می باشد یعنی موجود می باشد و این قسمت که است در خود خب ګرانې زده کوونکو نو که خلاص ووایو یعنې پزه څه ده د موږ سیستم تنفسي کې هم شامله ده خو د پزې یو بله وظیفه دنده څه ده خپله بویایي ده چې موږ پوهېږو چې زموږ په پزه کې ډېر تعداد حافظې وجود بویایي حافظې وجود لري چې د هغوی تعداد زرهاوو ته رسېږي چې زموږ د پزې په سقف کې څه دي د دواړو طرف د پزې کې موجود دي او چې دا څه یو خو دا چې موږ په پزې کې هوا اخلو ګرمي تصفیه کېږي او په هغه قسمت کې یعنې وخت چې موږ هوا واخیسته تصفیه هم کړه ګرمه شوه زموږ سږو ته لاړله نو دې لپاره چې موږ پزې کې خپله بویایي آخذې هم موجود دي نو د پزې اپیتلیوم کې قرار لري نو هغه هوا چې موږ یعنې پزې هوا د اندازې سره څه ده لږه مواد ده. نو وخت چې موږ وغواړو چې د یو بوی ښه احساس کړو موږ څه کوو خپله هوا ډېره راکش کوو عمیقه یې اخلو تر څو هغه بوی څه کړو بهتره احساس کړو یعنې هغه قسمت ته هوا ډېره کمه ځي نو هغه خپله بویایي آخذې یا حجرات زموږ څه دي دا نیورونونه دي چې خپله د olfactory hair سره څه دي مجهز شوي دي او په دوی کې څه دي خپله دا سلیه طویل موجود دي چې تر څو زموږ په بویایي عرصه کې موږ سره ډېر کومک کوي. نو موږ هوا دا ګل ګورئ بوی ده کش کړه دا قسمت کې ګورئ زموږ olfactory ده او دلته olfactory receptorونه دي موقعیت لري زموږ مغز دا انتقالوي او بالاخره موږ خپل پاسخ څه کوو ترلاسه کوي.